الله رب العالمین قرآن کې فرمایي زمیندار چې کله په خپل پټي کې تخم وکري او د هغې نه ښکلی فصل شینکې زرغون شي او هغه فصل هغه مضبوط شي او زمیندار راشي خپل پټي ته وګوري دی ډېر زیات خوشحاله شي. نن به مولانا ضیاء الرحمن صاحب او د هغې برادران او د هغې اساتذه کرام دا خپل ګلشن دغه شانتې ګل ایني نو د ټول کال هغه سختې او ستړې او تکلیفونه زمونږ هېر شي. مونږ چې ټول کال کومې تکلیفونه او کومې سختې تېرې کړي په دا نننۍ ورځ لیدلو سره هغه زمونږ نه هېر شي. مونږ وایو الله شکر دی ربا ما چې د کومې ورځې دپاره سخت او تکلیف تېراو الله ما د خلقو طعنې اورېدلې الله ما د خلقو پروپیګنډې اورېدلې ربا د کوم سړي بچي ته چې ما په مسجد کې الرحمن علم القرآن ښودلو د هغې ماشوم پلار بهر په دکان کې ناست زما خلاف پروپیګنډه کوي ملیان خراب خلک دی. ما ته علماء سوق وایي د چا بچي نه چې د قرآن حافظ جوړوم ما مخالفت ته هغه ولاړ وي ما دشمنۍ ته هغه ولاړ وي کافر دومره نر نه دی چې په ما براه راست ګزار وکړي ما دپاره زما عزیز تربور زما خلاف ودرېږي چې د چا بچو ته زه قرآن ښایم 240 کاله کې به دې دیني ادارې څومره حافظان فارغ کړي وي دې بنو ته به یې په تحفه کې ورکړي وي بیا هغه حافظانو به څومره مدرسې ابادې کړي وي هغه حافظانو به څومره مصلې ابادې کړي وي هغه حافظانو به څومره مساجد آباد کړي وي هغه حافظانو به څومره منبر او محراب او مدارس آباد کړي وي نن به د هغې یو حافظ په سوونو شاګردان وي د هغې د شاګردانو شاګردان به وي. زه وایم کم از کم د دې بدو د دې شهر او د ګیر چاپېره مضافاتو څلورمه حصه آبادي دا به الله رب العالمین د دې دیني مدرسې د برکته د قرآن په نور منور کړي وي. زما محترمو مونږ دپاره د خوشحالۍ دغه ورځ وي او دې د برکته به ستاسو په دې ګیر چاپېره علاقه باندې د الله رحمتونه نازلېږي. د ماشومان بچي چې کله په دې معصوم او بې ګناه ژبه د الله د کلام تلاوت کوي الله رب العالمین لا د دې معصومانو ژبه د قرآن د تلاوت نه ډېره حیا ورځي. الله په دې ډېر خفه کېږي. شکر وباسئ زمونږ خپلو عملنامو کې د قرآن د تلاوت حصې نشته. کال تېر شي مونږ او تاسو قرآن کولاو نه کوو. په دې شکر وباسئ بچی به مې د قرآن تلاوت به کوي نو زما په عملنامه کې به الله د قرآن ثوابونه لیکي یا به مې د مدرسې سره تعاون کړی نو زما عملنامه کې به الله د قرآن ثوابونه لیکي یا به مې جمعیت علما ته ووټ ورکړی او هغه به د پاکستان د ټولو دیني مدرسو چوکیداري او پهرداري کوي نو د ټول پاکستان د 30 لکو د قرآن کریم د طلباو د تلاوت ثوابونه به الله زما په نامه اعمال کړي. خپله خو ګناهګار خپله خو مونږ ته تلاوت لپاره وخت نشته. دا ماشومانو بچو تلاوتونه دې د برکته به الله رب العالمین مونږ او تاسو باندې د رحم او د کرم فیصلې کوي. قرآن کې الله ډېر خیرونه کېښودلي دي قرآن کې الله ډېر برکتونه کېښودلي دي. ښایسته اواز سره چې د قرآن کریم تلاوت کېږي الحمدلله ما نه وړاندې قاري صاحب دومره ښایسته طریقې سره د قرآن کریم تلاوت وکړو د سړي په زړه کې چې هغه کم مړاوې مینه او محبت دی د قرآن سره هغه رابیدار شي هغه راوچت شي. کاش نن په امت کې د قرآن ذوق وی کاش نن په امت کې د قرآن شوق وی. مونږ وایو موسیقي د روح غذا ده خلک وایي وی موسیقي میوزیک وی دا د ژوند حصه ده دا پارټ آف لایف دی دا داسې نه ده. زما محترمه دا روح دا په تا د قرآن کریم د تلاوت په اورېدلو غذا باندې بلد کو بیا به درله بله موسیقي خوند درنه کړي بیا به درله بل اواز خوند درنه کړي. ستا روح د قرآن د تلاوت د هغې د ذوق او د شوق نه ناشنا دی. ان الاسلام بدا غریبه اسلام ناشنا شو د قرآن تلاوت ناشنا شو خلقو باندې ناشنا لګي ورنه د قرآن کریم په تلاوت کې الله دومره جاذبیت یخی دی او الحمدلله دا سعادت د پاکستان دینی مدارسو ته حاصل دی. په ټوله دنیا
198 ملکونو کې د ټولو نه بهترین معیاري د قرآن کریم د تلاوت زده کړه دا په پاکستان کې کېږي. موږ ته په دې باندې فخر حاصل دی. زما دیني مدرسو 23 لاک د قرآن کریم حافظان تر اوسه پورې د پاکستان قوم ته ورکړي دي. 23 لاک حافظان 198 ملکونو کې په ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات د قرآن حفظ والا سینې دا په اسلامي جمهوریه پاکستان کې دي. دومره حرمینو کې نشته، دومره مکه مکرمه مدینه طیبه والا سعودي عرب کې نشته، دومره جامع ازهر والا مصر کې نشته، دومره خلافت عثمانیه والا ترکو کې نشته، دومره په یو ملک کې نشته څومره چې الحمدلله په پاکستان کې دي. او بیا هغه د قرآن کریم معیاري تلاوت شیخ عبدالله ابن السبیل امام الحرم المکی الشریف هغه په خپله باندې فخریه انداز کې یو پیروي زما استاذ القاری المقری حضرت الشیخ خلیل احمد دا زما استاذ دی. نن د حرم شریف امام په فخریه طور باندې دا وایي وایي ما د قرآن کریم تلاوت د یو عجمي پاکستاني قاري صاحب نه زده کړی دی. نن عربي د عجمي نه قرآن زده کوي. د پاکستان خلقو زما دیني مدرسې د خپل قرآن فیض هغه د کعبې سوري ته ورسو، هغه د مکې مکرمې د بیت الله شریف درو دیوار ته ورسو. 2-3 کاله مخکې یو قاري صاحب د حرم شریف د حرم مکې په امامانو کې راغلی او بادشاهي مسجد لاهور کې خطبې نه مخکې وی زه په فخریه انداز کې دا وایم چې زما استاذ هغه د پاکستان د لاهور باشنده دی. نن الحمدلله زما د پاکستان دیني مدرسې عربو ته او اهل حرمینو ته قرآن وښودلو. نن په ټوله دنیا کې چې کوم عمره ماشومان حافظان دي د قرآن حکیم د هغې په مقابله کې د حفظ قرآن په مقابله کې 198 ملکونو کې پاکستان پوزیشن اخلي او هغه په اعلی درجه او په اعلی مرتبه باندې هغه د حفظ قرآن په مقابله کې په مسابقه کې هغه 1 نمبر او 2 نمبر پوزیشن باندې راځي. الحمدلله موږ دپاره اعزاز خبره ده، موږ دپاره فخر خبره ده. زمونږ د خوارۍ بې ځای نه دي تلي، زمونږ د محنتونو ځای ونیسلو. چاته نه ښکارېږي په سترګو باندې پټۍ لګېدلي دي، هغه په خپل ځای خبره ده. زما محترمو د دې دیني جامعاتو مدارسو د برکته الله رب العالمین خپل رحمتونه نازلوي. د قرآن کریم د ښایسته تلاوت د برکته الله رب العالمین رحمتونه نازلوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې طیبې ته مصعب بن عمر رضی الله عنه راولېږلو. لاړ شه او هلته چې کوم نوي مسلمانېږي هغې نو مسلم ملګرو ته د قرآن کریم د هغې حصې ورته وښایه. مصعب بن عمر رضی الله عنه صحابي رسول صلی الله علیه وسلم دی. د رنګ نه ډېر زیات ښایسته دی او د هغې د ایمان راوړلو واقعه ډېره زیاته عجیبه ده. زما محترمو چې کله راغې او قرآن کریم درسګاه یې کولاو کړله، سعد بن معاذ رضی الله عنه پرې خبر شو. یو ملګری یې دی هغه ته وایي اسعد بن زراره وایي ته لاړ شه او دا مصعب بن عمر منع که چې اهل مدینه ورته په قرآن نه ښیې، دا خو دلته تا د فتنې مرکز کولاو کړی دی. دا کوم خلک چې نوي مسلمانېږي نو ته ورته ولې قرآن ښیې؟ زما محترمو د مدرسو مخالفت تا اوسنی نه دی، دا ډېر وخت نه را روان دی. د حق او د باطل نه معرکه به تا قیامت جاري وي. اسعد بن زراره راغی چې کله یې د قرآن تلاوت واورېدلو کلمه یې په هغه ځای باندې وویله او مسلمان واپس رخصت شو. سعد بن معاذ رضی الله عنه لا په خپله باندې ایمان نه دی راوړی او دغه خپل دوست اسید بن حذیر رضی الله عنه ته وایي وایي ته لاړ شه دا مصعب بن عمر ستا ملګری دی، دې پوه که چې دا مدرسه بنده که او که دې مدرسه نه بندوي نو بیا توره واخله سر ترې نه کټ که.
چې کله اسید ابن حضیر رضی الله عنه راځي او دروازه ډبوي دننه اواز راځي څوک یې دار بني ظفر کې مدرسه جوړه ده نو مسلم خلق راغلي دي قرآن کریم زده کوي بار نو ورته جواب راځي وایي زه اسید ابن حضیر یم زه د اوس قبیلې سردار یم زما پلار نر و زه نر یم ما توره د کاټۍ نه روباسلې ده مصعب ابن عمیر کو د قرآن دا درس نه بندې زه ستانه سر کټ کوم دلته هغه ورته وایي دننه راشه هلک د قرآن کریم دا تلاوت په خپله باندې واوره کو دې خوښ شو بهتره ده او کو دې خوښ نه شو بیا چې ته ماته کومه سزا راکړې ما د طرف نه تا ته اجازت دی هغه ته یقین و د قرآن کریم د تلاوت په تاثیر باندې چې څنګه اسید ابن حضیر رضی الله عنه دار بني ظفر ته ورننه کېږي او د مصعب ابن عمیر رضی الله عنه د هغه مخې ته کښېني مصعب ابن عمیر د رنګ نه هم ښایسته مصعب ابن عمیر له الله ډېر ښکلي اخلاق ورکړي وو مصعب ابن عمیر له الله رب العالمین ډېره ښکلې لهجه ورکړې وه مصعب ابن عمیر له الله ډېر ښکلی ښایسته آواز ورکړی و او د قرآن کریم به ډېر په ترتیل او په ښایسته طریقې سره تلاوت کو قرآن کریم تلاوت یې شروع کو سورة طه یې شروع کړله بسم الله الرحمن الرحیم تلاوت اوریدل او د اسید ابن حضیر د سترګو نه اوښکې روانې شول مصعب ابن عمیر ته وایي دا خو د کلام دا ما دا کلام البشر دا خو د انسان کلام نه دی دا خو د یو عظیم ذات او د عظیم هستۍ کلام ماته ښکارېږي ما خو د عربۍ ادبونه ټول کتلي دي ما شاعران کتلي دي ما ادیبان کتلي دي ما نظم و نثر کتلی دی ما داسې کلام نه دی اورېدلی مصعب ابن عمیر د قرآن نه تلاوت راته یو پېره بیا وکړه مصعب ابن عمیر رضی الله عنه د سورې طه تلاوت بیا شروع کوي دغې آیتونو له چې رارسي له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى دغې ځای کې اسید ابن حضیر رضی الله عنه ورته وایي وی د اسلام راوړلو طریقه څه ده توره یې واپس کاټۍ کې کېښودله هغه ورته وایي صفایي وکړه غسل وکړه کپړې پاکې واغونده د دا ټول وکړل دی ورته وایي اوس څه وکړم اوس کلمه ووایه کلمه یې وویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله د قرآن کریم د تلاوت به بیا ډېر ذوق لرلو اسید ابن حضیر رضی الله عنه یو ورځ د شپې ناست دی څوارلسمې سپوږمۍ ده د قرآن کریم تلاوت یې شروع کو خواته ورسره د ده اس تړلی دی یو طرف ته او خواته ورسره د ده یو ماشوم بچی دی یحیا هغه آرام کوي چې کله یحیا د ماشوم بچی دی هغه ماشوم بچی خواته ملاس دی دی د قرآن کریم تلاوت شروع کی چې کله د قرآن کریم د تلاوت یو آیت نیم ووایي د ده سره خواته اس تړلی دی تاسو ورته هم اس وایه غالبا هغه اس لدې وهل شروع کي قرآنۍ کوي دی په خپل ماشوم بچي باندې ویریږي هسې نه زما د ماشوم یحیا دی وده دی د خپو د لاندې را نشي دی د تلاوت بس کی اس آرام سره ودرېږي دی بیا د قرآن کریم تلاوت شروع کی اس بیا لته وهل شروع کی دی چې د قرآن کریم تلاوت ودرې اس آرام سره ودرېږي
دی بیا د قرآن کریم تلاوت شروع کی بیا لته وهي دی لاړ د قرآن کریم تلاوت یې بس کو هغه خپل معصوم بچی یحیی دا یې په غېږ کې داسې راواغستو او چې کله یې بره وکتل په خپله باندې وایي وایي زما د سر د پاسه په 1 فاصله کې تکه سپینه وریځ راغلې ده خو دا وریځ دومره ښایسته ده دومره چمکداره ده دومره پړقینده ده چې ما داسې وریځ چېرته په خپله زندګۍ کې نه ده کتلې ما چې ورته ښه په بره باندې وکتل د دې وریځې د لاندې ښایسته شمې بلې شوي دي ښایسته ډیوې بلې شوي دي او د هغې رڼا اسمان طرف ته خیږي زه ویرېدم چې ربه دا منظر خو ما چېرته نه و لیدلی دا خو ستوري هم نه دي دا خو زموږ د معمول وریځ نه ده د روټین او د معمول په وریځ کې خو دومره سپینوالی نه وي دومره چمک پکې نه وي دومره ښایست پکې نه وي ما د قرآن کریم تلاوت بس کړو سحر د دواړو جهانو سردار مبارک جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مې وویل د الله محبوبه بېګا یو عجیب نظاره مې لیدلې ده ما به د قرآن کریم تلاوت شروع کړو په دې درمیان کې به زما اس لتې وهلې ما به تلاوت بس کړو اس به آرام سره ودرېدلو ما چې 3 پیرې داسې وکړل ما بره وکتل بره یو ډېره ښایسته وریځ مې ولیدله فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک مسکی شو او وی فرمایل چې تلک الملائکه دنت لصوتک دا فرشتې وي او دا د الله رب العالمین د رحمت هغه فرشتې دي چې د قرآن کریم د تلاوت اورېدلو لپاره راځي دا ستا د تلاوت اورېدلو لپاره دا راغلي وي او که چېرته تا دا خپل تلاوت دا جاري ساتلی وي لأصبحت والناس ينظرونها نو تا به کتلی وي چې تا به سحر کړی وي د قرآن په تلاوت کې او د وریځې په شکل کې به د الله د رحمت دا فرشتې ولاړې وي او اهل مدینه به د قرآن د تلاوت لپاره د راکوزو شوو فرشتو دیدار او زیارت به یې کړی و د بنو مسلمانانو د دې ماشومانو بچو د قرآن د تلاوت اورېدلو دپاره به هم الله فرشتې رالیږي مونږ او تاسو ته په نظر نه راځي دا ماشوم بچی مونږ او تاسو خپلو کورونو کې اوده پراته یو او دا ماشوم د حفظ په کلاس کې خپل استاد راپاسي په څلور په باندې څلور دغه ټایم خواوشا باندې او دی لاړ شي دی په یخو اوبو باندې اودس وکړي او دی راشي مسجد ته او دی قرآن کریم کلاو کړي او رب ذوالجلال دا منظر ګوري یو طرف ته مې بیت الله دی مسجد دی بل طرف ته مې کلام الله دی زما قرآن دی او بل طرف ته اهل الله دی ان لله اهلین من الناس اهل القرآن فانهم اهل الله دا اهل الله دی نو په بیت الله کې اهل الله د کلام الله تلاوت شروع کی الله اکبر په بیت الله کې اهل الله د کلام الله تلاوت شروع کی په دغه وخت کې رب دا منظر ایلی د دې معصوم پلار په کور کې اوده پروت وي د مور په کور کې اوده وي د وروڼو په کور کې اوده وي او د معصوم د قرآن کریم دا تلاوت دی شروع کی رب ذوالجلال دا منظر ایلی دا معصوم د دیني مدرسې دی دی په ډېر سخت وخت کې په دیني مدرسه کې د الله د قرآن تلاوت کوي په داسې زمانه کې چې ټول عالم کفر د مدرسې نه حصار او ګیراو کړی دی د عالم کفر د هغې سیاسي تنظیم اقوام متحده د هغې دفاعي تنظیم ناټو د هغې معاشي تنظیم IMF د هغې د بدماشانو تنظیم FATF د هغې سیکیورټي کونسل د هغې د ټولو پالیسیانو خلاصه او لب لباب د پاکستان دپاره دا دی چې دا معصوم بچی د ده په ژبه نور د قرآن تلاوت اورېدل نه غواړم سپینې پګړۍ والا نور نه منم د قرآن د تهجد د وخت تلاوتونه نه منم د دیني مدرسې علما نه منم فضلا نه منم پاکستان کې دا نظام بندول غواړم رب ذوالجلال دا منظر ایوي چې ټول عالم کفر راغونډ شوی دی داسې ده لکه غزوه احزاب وي داسې ده لکه مولانا فضل الرحمن صاحب خپلو ملګرو ته ویلي وي چې دې مدارسو نه ګیر چاپېره خندق وکړئ حصار جوړ کړئ چوکیداري وکړئ مدرسې راله ورانوي مدرسې راله خرابوي رب ذوالجلال دا منظر ایلي
مفتی نظام الدین شمزی رحمت الله علیه د دې بچو استاد هغه راله په وینو کې سور سالو راولېږلو. حضرت مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه دا ښکلې چهره دا په چړو په خنجرو د غوڅولو قابله نه وه. مولانا حسن جان صاحب هم الله ته ګیلې کړي ربه ما خو چاته څه نه دي کړي، الله ما خو چاته تکلیف نه دی ورکړی. ربه په دې سینه کې بخاري پروت، الله په دې سینه کې ترمذي پروت، الله په دې سینه کې ستا د مدینې د جانان احادیث پروت. الله ما کومه ګناه کړې وه مولانا محسن صاحب هم ګیلمن وي، مولانا میراج الدین صاحب به هم ګیلمن وي. زه به کم ګل رامخې ته کوم چې هغه تک سور په وینو کې مونږ لېږلی دی. د جامع زبیریې طلبا به ګیلمن الله لټلي اف آی آر به یې کټ کړی، الله مونږ مشکات شریف ته ناست، الله زمونږ د غوښو ټوکړې دا د جامع زبیریې خدای ستا په کور کې الله د جومات د چت نه راغونډې کړي دي، الله خواته ورسره د مشکات شریف سوځېدلې پاڼې پرتې دي. الله اکبر. رب ذوالجلال دا منظر دی په خپله باندې په دې طلباو کوم تکلیف تېرېږي. کوم علما چې دوی ته قرآن ښیي هغه علما د هغې ښایسته چهرې نه اذا رؤوا ذکر الله چې کله یې سړی وویني الله ورته رایاد شي، الله له ترې حیا ورځي، هغه ښایسته چهرې د خلکو په دروازو کې ولاړ وي د دې بچو د قرآن د تلاوت دپاره د مدرسې دپاره چنده غواړي. خلک سپکې سپورې ورټې ورته وایي، خلک پیغورونه ورکوي، خلک پروپیګنډې ورپسې کوي. د دې هر څه باوجود دا معصوم بچی د دلته پټانچي بازار په جامع مسجد کې د تهجد په وخت کې باوضو زما په کور کې زما قرآن زما کلام ته ناست دی او دی په دغه وخت کې د قرآن کریم تلاوت شروع کړي. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. رب ذوالجلال چې د دې معصوم بچي د ژبې نه رحمان ټکي واوري. الله اکبر. رحمان دی، رحیم دی، او د دې معصوم د ژبې نه واوري، د تهجد په وخت کې واوري، باوضو یې واوري، په خپل کور کې واوري، په بې ګناه ژبه باندې واوري. هغه رحمان او رحیم رب فرشتو ته حکم کوي، فرشتو دې بنو والا ته څه مه وایئ ځکه دې کې واړه ماشومان بچي دي او مدرسه جاذبیه کې تهجد په وخت کې ماته رحمان او رحیم وایي. زما محترمو دا مدرسې د دغه دپاره جوړې دي او یاد ساتئ نن سبا چې خلک کوم ځای ته ډاکې دپاره ورځي د ټولو نه وړاندې اټیک د هغې ځای په څوکیدار باندې کوي، پهردار اول قتل کوي، وروستو ډاکه کوي، وروستو حمله کوي. یاد ساتئ د پاکستان د ټولو دیني مدرسو پهردار جمعیت علماء اسلام دی او د هغې پهردارانو چیف او د هغې سپهسالار او د هغې مشر دا د 1400 لکو علماو قائد، دا د 27 لکو طلباء کرامو قائد، دا د بخاري والو سینو مشر، دا د ترمذي والو سینو مشر، دا د قرآن والو سینو مشر، دا د تهجد والو مشر حضرت مولانا فضل الرحمن دی. زما مدرسې ته براه راست لاس نشي راغځولی، د ټولو نه وړاندې د هغه په عزت باندې حمله کوي، د ټولو نه وړاندې په هغه باندې اټیک کوي. یاد ساتئ، خبردار اوسېږئ، علما چې په کوم میدان کې ولاړ دي علی وجه البصیرت ولاړ دي، دا په ګمراهۍ نه دي ولاړ. اکا دکا کوڅه د ګل راپاسي او هغه زما د قیادت خلاف خبره شروع کی، ما هغه ته نه دي کتل پکار. ما سره الحمدلله د ټول پاکستان د شیوخ الاحادیث اعتماد حاصل دی. څلور شپږ ورځې راسې وختي راسې یو ملګري خبره وکړله وایي چې زمونږ د جامع فریدیې یو مولانا صاحب دی، هغه د مولانا صاحب خلاف خبرې شروع کړي دي. نو ما ورته ویل کو دی شعوري کوي او کو دی غیر شعوري کوي او دته دا پته نشته دی، ما ته دا پته ده چې دا پټه دته چا ورچولې ده او دا سافټویر دته چا انسټال کړی دی. زه خپل سړی پیژنم خو زه هغې سړي ته وایم چې حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د هغه نه ګیر چاپېره تا ته حصار نه دی معلوم،
دا یوازې بخاري او ترمذي اهل الله ذکر اذکار والا دعوت او تبلیغ والا او تهجد والا ژبې او سینې یوازې نه دي. حضرت مولانا عزیز الرحمن هزاروی سے پروس کال رمضان شریف کې 1 ارب پیرې په خپل ټول ملک په خانقاهونو کې په خپلو مریدانو په خپلو متعلقینو متوسلینو باندې درود شریف کوي. اجتماعي دعا کې حضرت مولانا فضل الرحمن سے ته دعا وکړه. نعرہ تکبیر. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن. سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند. حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب. زمونږ د خپلې مدرسې بنیر کې زه اکثر د ورځې په سفر نو خپل کلاس ته مې ماخوستن اخیستلو د حدیث شریف سره د طلبای کرامو ته مې سبق ووی ټوټه ټوټه نو هغوی پیاله یې وینځلې. ما ورته وویل تاسو د شپې په دا 11 نیمې بجې څه کوئ؟ وایي زموږ دا ملګري روژه نیسي. نو مې تاسو چې روژه نیسئ په پېشمني باندې څه خورئ؟ وایي چې دا ماښامۍ ډوډۍ چې دا کومه دسترخوان باندې وچه پاتې شوي دا ټوکړې رایوځئ کړو دا سنبال کړو او بیا چای پخه کړو او چای سره دا یخه ډوډۍ دا سړه ډوډۍ کلکه ډوډۍ مونږ وخورو. ما وی ربه چې ستا مېلمه وي او ستا په کور کې وي الله او په دې یخه ډوډۍ باندې دې پېشمنۍ وکړي. الله دې دا دواړه لاس تا ته پورته کړي چې ربه د مولانا فضل الرحمن صاحب حفاظت نصیب کړي. الله دا لاس به ته چېرته خالي نه راواپس کړي. زما یقین دی الله تعالی به د دغې ژبو نه حیا راځي. زما یقین دی. زما محترم ورونو حضرت مولانا صاحب جمعیت علماء اسلام دا نن الحمدلله د امت د صلحای امت د اولیاء امت د علماء امت اجماع په دې باندې شوې ده. اکابرین علماء دیوبند او د حرمین شریفین ائمه او د عرب دنیا علما هغوی خپل دست شفقت په روز کال ناول کال چې کوم عالمي اجتماع زمونږ شوې وه په نوښار کې 100 ساله خدمات دارالعلوم دیوبند اجتماع په هغې کې د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب او د جمعیت علماء اسلام په سر باندې د شفقت لاسونه کېښودلي دي. موږ ته تایید حاصل دی. زما محترم ظاهري خبره کوم بیا خلاصوم. حضرت قاري صاحب تشریف راوړی دی په تلاوت کې. ما ته هم سفر کړو ته زه بنیر ته ځم. مونږ او تاسو په غاړه څه ذمهداري جوړېږي. مونږ به د دغې علماو مرسته کوو او د الله رب العالمین د دین حمایت به کوو. د قرآن کریم د دې تلاوتونو پهرداري به کوو. د دې دیني مدرسو حمایت او د دې چوکیداري به کوو. انشاءالله کوو به که خیري انشاءالله ښه په ایماني جذبې باندې وایي. مونږ به د دې دیني مدرسو چوکیداري کوو انشاءالله. مونږ به د ختم نبوت چوکیداري کوو انشاءالله. مونږ به په ناموس رسالت باندې چوکیداري کوو انشاءالله. حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی یوه شپه نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک تر ډېر وخته پورې پهره ورکړله. سحر ته په دې نږدې وخت کې ډېر ستړی شو. فرمایي یا لیتني رجلا صالحا یحرسني هذه الليله. ای کاش زما امت کې یو داسې صالحه کس وی چې دا باقي شپه پهره هغه ورکړی وی. فرمایي اذ سمعنا خشخشة سلاح چې مو کتل دروازه باندې د اسلحې حرکت او آواز مو واورېدلو د تورې شړنګ مو واورېدلو. فاذا جاء سعد بن ابي وقاص دروازې ته چې وکتل سعد بن ابي وقاص ولاړ دی. تورې بهر راوباسلې ده. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ترې نه تپوس کړي ما جاء بک یا سعد فی منتصف هذا الليل. په دا نیمه شپه